الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا سوالاتو او د جواباتو دا مبارک نشست شروع کو. دا غینه مخکې وسو اهم تنبیحات. اولنی مسئله یا اولنی تنبیح چې هغې ته ما اشاره کړې مو په هغه بیان کې چې د عالم نه د سوال کولو ادب هغه ده چې لازم نه ده چې ته به یو سوال وکړې او د هغې جواب تا ته په هغه ټیم میلاو شي. د جواب نه میلاوېدو ډېرې وجې کېدی شي، خو یو غټه وجه دا ده چې کېدی شي دغه کم عالم نه چې ته تپوس کې هغه مصروفه یې. زموږ دا عوام چې کم دي په دوی کې دا کار دی چې تپوس یې وکړو نو په ټیم به جواب ورکړې، او که دې ورنکو نو یا د باندې بدګماني کوي یا دا چې تعلیم نه ځکه دې جواب ورنکو. نو دا کم ملګري چې سوالونه کوي که هغه انټرنیټ مواقع تواصل چې کوي په هغې باندې کوي یا په ټلیفون باندې یا مخامخ، نو د هغې جواب کیدی شي په ټیم میلاو شي او کیدی شي وروسته میلاو شي، او کیدی شي چې هیر شي او د سره میلاو نه شي، دم کیدی شي. نو ښه ګمان به ساتئ همیشه. او زمانه شخصي چې څومره سوالونه کیږي که زه تاسو ته هغه بیان کړم نو کیدی شي تاسو په یقین هم رانه شي، که هغه په هره طریقې سره وي. هغه ټول جوابونه ورکول دا ناممکن خبره، او زه خپل ځاني حتی الوسع کوشش دا کوم چې زه چاله جواب ورنکم یا فتوا ورنکم. او د هغې اولنۍ وجه هغه دا ده چې فتوا ورکول جواب ورکول دا ډېر غټ کار دی. لکه څنګه چې شریعت نه دا خبره ثابته ده چې مفتی چې کله یو جواب ورکړي نو دی ذمهوار دی د قیامت په ورځ، الله به دې تپوس کوي د دې. نو د هغې د لاسه د جواب او د فتوې ته دې ته د انسان زړه هم داسې نه کېږي خاص. دویمه وجه دا ده چې زموږ د دین مشران هم داسې وو، لکه صحابه کرام به په یو مجلس کې کېناستو نو د اولني نه به چا سوال وکړو، هغه به دی به جواب درکړي، هغه بل به دی به درکړي، دی به درکړي، اخر کې به سوال بیا کس ته راوګرځېدو چا نه چې شی و. حالانکې ښه پوه خلک وو، دا نه چې د هغوی سره علم نشته یا نه پوهېدو په دې مسله پوهېدو، خو کوشش به یې دا و چې دا بل جواب ورکړي. چېرته الله به مخکې ذمهوار نه شو، غلطي خو د انسان نه کېدی شي، او انسان ته انسان هم په دې وایي چې په ده باندې نسیان راځي، خطا پرې راځي. نو د هغې د لاسه ډېر کوشش نه کوو د دې خبرې. درېیمه دا چې الحمدلله نور هم حق پرست علماو ډېر شی شتي، نو د هغو نه یې تپوس وکړی شي، خو چې دا ذمهواري یو کس ته په غاړه نه شي. په عکس د بعضو عوامو ملګرو چې هغوی د یا عوام نه، په عکس د بعض عوامو او د بعضو مولیانو چې هغوی د سوال ته څه خوشحالي چې چا زما نه تپوس وکړی بس سم ورته خوشحالي. بیا که جواب هر څنګه ورکو، که غلط و که صحیح و که تحقیق یې کړی و که نه یې وکړی، و بس دغه دی چې جواب ورکړي او خلک صفت وکړي چې بھئی پلانی صاحب، امیر صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب ډېر پوهه دی، جواب یې راکړو ماله. خو بیا موږ کوشش کوو د خپل وس مطابق چې دې وروڼو ته جوابونه ورکړو، ځکه چې زمونږ خلک علماو ته ډېر ضرورت لري. وجه خو یو دا دی چې د عوامو د علماو سره رابطه داسې په اسانۍ سره نه کېږي، ډېره کمه کېږي.
نو هغو ته ډېرې مسلې راځي او د علماو سره رابطه هغې کمزوري. بله دا چې داسې ډېر علما او مفتیان زموږ په معاشره کې شتي چې هغه د خپلو خواهشاتو مطابق فتوې ورکوي. نو انسان مجبور شي چې دی لګیا د خواهشاتو مطابق لګیا فتوې ورکوي او قیل او قال کې پروت دی. راشي ته خلکو ته حق بیان کړه، حق خبره ورته وښیه. درېمه وجه دا ده، زه په خپل ځاني دا غواړم چې زموږ په دې پښتنو کې خصوصا دا خبره عامه شي د علماو نه سوال کول. زموږ خلک سوالونه نه کوي، یا د دې د لاسې چې دا سوال کول باندې د ځان سپک ښکاري. ډېر د ځان په دې باندې سپک ښکاري، یعنې زه دومره غټه ګیره مې ده، دومره غټ مسواک په جیب کې ګرځوم، زه به اوس تپوس کوم څوک یې به زه او په تبلیغ کې 3 ورځې ګرځېدلی یم او د اردو کتاب را سره په کور کې پروت دی هغه وایم، نو زه به نن تپوس کوم. بله دا چې د بعضو مولیانو د عوام یې او د سوال ته نه پرېږدي، سوال به نه کوي د عالم نه، به چې څه وي به هغې عمل کوه، چې په کوم باندې پوه نه نو چې څنګه د ښه ښکاري هغې شانې کوه، ته پوه شه او کار دې پوه شه. نو دا ښه طریقه ده چې کله عوام د عالم نه سوال کوي د تعلیم دپاره. دا مخکې موږ دا خبره بیانه کړې ده چې د سپکاوي او د ځان ښوو دپاره او د عالم د تنګولو لپاره نه، د علم زده کړې دپاره سوال کول دا یو ښه طریقه ده. بل اهمه تنبیه هغه دا ده چې موږ الحمدلله خپله غاړه ازادي کړې ده چې کله هم چاته حق ورسېدو او صحیح جواب میلاو شي زما په خوله باندې، دا به محض د الله سبحانه وتعالی توفیق او د هغه له طرف نه وي. او که چېرته ما غلطه خبره وکړه دا به زما له طرف نه وي. والله ورسوله منه بریئان، الله او د الله رسول به د هغې نه بری. او که چا ماته زما غلطي وښوه چې ستا په دې مسله کې دا غلطي ده، دې کې ته خطا شوی، نو زه ورله تندی ښکلوم او شکریه ادا کوم او بیا د خپلې غلطۍ اقرار به هم کوم او ښه به ملګرو ته او مسلمانانو ته ښه مخامخ وم چې زه په دې مسله کې خطا شوی وم. او الله سبحانه وتعالی دغه صفاتو نه موږ لرې ساتي چې یو سړي ته دا خبره ګرانه شي چې زه خطا شوم. لکه ته څوک یې؟ غټ علما خطا شوي، ته نن ستا په خوله دا ټکی نه راځي چې زه خطا شوم، نو خطایي راتلی شي او چې خطا راغله او زما له طرف نه الله او د الله رسول به د هغې نه بري، د خطا نسبت به هغو ته نه کي. او چې به کومه مسله نه پوهېږو هم ښه واضح وایي په دې مسله ما د څه پته نشته، تحقیق به وکړو، تپوس به وکړو، وبه ګرځو په دې مسله پسې، که جواب میلاو شي در به یې کړو. نو دا یو څو اهم تنبیهات دي د دې نشست شروع کولو نه مخکې، د دې سوالات جوابات د شروع کولو نه مخکې. بله یو تنبیه هغه دا ده چې ټولو ورونو او خویندو ته د هغه که په هره طریقه باندې سوال کوي او موږ ته رارسي چې سوال داسې سوالي چې د هغې فایده یي دنیوي او که اخروي، هسې پالتو سوالونه کول نه یي پکار. لکه دا یو سړی چې د سوال وکړي سړي له پې خندا مرجي اوس ده ته څه ووایو. لکه یو سړي تپوس وکړو د هډوکې په ما نه تپوس کوي د هډوکې چې سړی په خوله باندې خوري دې څه حکم دی؟ نو چې په خوله یې نه خوري بله څه لار شتي؟ اوس زه د په دې سوال نه یم پوه چې د څه مطلب، خو دا سوال یې کړی چې ما هډوکې خوړو په خوله، نو چا راته ووایي چې نه، نو دا هډوکې خوراک په خوله باندې دې څه حکم دی؟ اوس دا څه سوال شو؟ لکه امام ابو حنیفه رحمه الله مبارک راځي چې هغه یو پیر خپلو شاګردانو ته درس کو او په دې خپو باندې دړو نه د خپې غځولې وي. هغه ډېر د اسلام او د دین به ډېر قدر کوو. دومره اوچت انسان اگر که خپې هسې هم وغځي حرج پکې نشتي، خو دا یو ادب و چې دین به بیانو نو خپې به یې نه غځولې. او موږ نن سبا عالم به راته ناستي، استاد به ناستي، مشر به ناستي، د هغه د خولې ته هم د خپې غځولې. نو بیا یو کس را ننوتو د هغه د مجلس ته د علم د مجلس ته او سم پټکی واله او چوغه چولې ده او سم داسې یو ځان یې سم ټیسته به چې بس دا یو غټ مفتي راکوي شو د اسمان نه.
چې راننوتو مجلس ته امام صاحب بولي امام صاحب د خپې راټولې کړې وي که څه ډېر لکه کیدای شي عالمي کیدای شي بل څه الله ولې مقام ورکړی په دین کې د شکل نه سړی داسې ښکاري نو د هغه تکلیف د لاسه هغه خپې راټولې کړې بیا چې کله مجلس ختم شو امام صاحب وي که څوک سوال کوي وي که نه هغه امام صاحب زه سوال کوم وي څه سوال دی وي د روژه ماتي وخت څه دی یعنې چې روژه به کله ماتې او دا معقول سوال دی چې د روژه نیو څه ټایم دی ماتولو څه ټایم دی نیو ټایم دی چې سهار راوخیږي او ماتېدو ټایم دی چې نور ډوب شي امام صاحب ورته چې کله نور ډوب شي بیا به روژه ماته وي که نور ډوب نه شي نه بیا امام صاحب فی وغځولي په موږ دی چې دومره تکلیف تېر کړو دا غټ پټ کېدی چولی موږ دې په دای کې واچولو چې بیا څوک کومه بلا ګورې راغله او ستا سوال دا دی که نور ډوب نه شو نو بیا نو سوال داسې مفید سوال کول پکاري او بل داسې واضحه سوال پکاري چې دا مخامخ سړی به هم پوهېږي هسې سوال ګول مول کول او تاوال را تاوهل نه د دې نه ځان ساتل پکار دی الله سبحانه وتعالی نه دا دعا غواړو او الله سبحانه وتعالی دا سوال کوو چې الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي دین دې زده کړي او په موږ کې د الله جذبه پیدا کړي چې موږ دین زده کړو او الله سبحانه وتعالی ماله توفیق راکړي چې حق بیان کړم او الله سبحانه وتعالی ماله توفیق راکړي چې قرآن او حدیث په رڼا کې مسلمانان پوه کړم